راځو پینټ پروګرام ته او په پینټ پروګرام کې مې تاسو ته ځینې خبرې فورن کړې وي. اول طریقه دی فن کولو دا چې سرچ ته براسي په دې کې به تاسو ولیکئ چې فینټ FINT فینټ به ولیکئ او سرچ به پسې و انټر بټن تاسو ډایرکټ فینټ هلته لاندې وفن شولو. بله طریقه مې دا ښودلې وه کله چې تاسو د رن کمانډ نه وفن کوئ. رن کمانډ شرکټ دا د وینډوز بټن به ونیسئ آر به کلیک کړئ دلته به ولیکئ چې پی برش څه به ولیکئ پی برش او دا پسې انټر کړئ. اوس راځو ځینې کمانډ موږ ویلې ځینې کسان نه ول زه بیا درته ریپیټ کوم. اول خبره زموږ دا وه چې دا موږ پنسل وایو. پنسل کار هماغه د پنسل په شانتې لیکل کوي. څه کوي؟ پنسل په شانتې لیکل کوي. د دستخط کوي، لیکل کوي. هر څه چې ته لیکې ښه په اسانۍ سره به یې لیکلی شي. الف مې تی صحیح شو. هر څه چې ته کوې وخت مطابق ضرورت مطابق دا یوز کېږي. بیا خلک کاپي پیسټ کوي نور ځای ته هم دا وړي. باندې ته کولی شې څه وکړې لیکل وکړې. بله خبره زموږ سره ده دا د بالټي. وینئ بالټۍ د رنګ بالټۍ ده. ښه د دې کار دا چې کله ته یو څه ته رنګ ورکوي یو ډیزاین ورکوي ته به اول دا راخلي. د دې نه پس به د دې کې یو کلر انتخابوي ورته. وینئ زیر کلر ما انتخاب کړه بس راشه او دې کې به کلیک وکړې دا به پټ شي. صحیح شو. بل کلر دې په کار وي دا بل کلر راواخله او دې کې واچوه. وشو که نه؟ دا مې تاسو ته الریډي پرون خبرې کړې وي. بل موږ غواړو لیکل وکړو. لیکل لپاره موږ څه لرو؟ یو دانه شپ زه راخلم فرض مثال دا ده. زه دې ځای کې څه کوم دل جوړوم او دې ځای کې زه خپل نوم لیکم یا بل څه لیکم نو زه راځم لیکلو دپاره به ته دا آپشن راخلی. کوم ځای کې لیکل کوې دې ځای کې زه لیکل کوم. کله چې تا لیکل سټارټ کړل تا ته بیا یو هغه کوي یو آپشن یو بله منیو اوپن کېږي ټیکسټ منیو. کوم منیو اوپن کېږي؟ ټیکسټ منیو. ټیکسټ منیو تاسو ته یو آپشن وسوایم. ټیکسټ منیو فرض مثال زه اوس په دې ځای کې لیکم چې افغانستان. اوکې ما څه ولیکه اوس افغانستان مې ولیکه. راځو زه غواړم دا مابین ته کوم مابین ته کولو لپاره دلته کلیک وکړه او سپیس بټن وایي مابین ته ورشي. وشو. بل لومړی خبره دا ده چې ته به دې لپاره سلیکشن واخلې. څه به وکړې سلیکشن به واخلې. شابه صحیح. په دې ځای کې کټ خبره ده. کټ مخکې هم درته ویلې ده. کټ کار دا چې دا څومره لیکل دي کړي دا ټول نه کټ کېږي. کټ شول که نه کنټرول زد زه دوباره راولم. کاپي مطلب دا چې دې نه کاپي اخلي که ته غواړې بل ځای کې پیسټ کړې ته کولی شې بل ځای کې ښه په اسانۍ سره پیسټ کړې پیسټ کولی شې. پر مثال دلته زه پیسټ کوم ولیده د دماغه کافي او پیسټ کار ده. په دې خو پوهېږئ الریډي. دلته زه څه کوم لیکل کوم. ما خو ته کافي ترېنه اخیستې کاپي وه دا کافي کنټرول وي سره دا کافي واخیستې. په دې درې آپشن خو پوه شوې کټ کافي او پیسټ کار دا شو. دلته کې ډیزاین لري. ته خپل خط ته کوم ډیزاین ورکوي. اگر اوس کار نه کوي سلیکشن واخله اول دا بیا خپله کار وکړي. سلیکشن مو واخیسته اوس د ګوره ډیزاین ورته انتخابوم. کوم ډیزاین ښه راځي دا ښه راځي دا راځي دا راځي کوم یو چې خوښ وي دا ټول ډیزاین دلته پراته دي لاندې وګوره ورته ته چې کوم ډیزاین اخلي. فرض مثال زه دا ډیزاین اخلم لاندې نور ډیزاین هم شته. ښه دا وګورئ تر دې زی پورې د ډیزاین لري ټول. شو مور فانټ نور راته وښیه. دې نه کولی شي تاسو نور ډیزاین راواخلئ. ټیک شو. تاسو سره فانټ سټایل شو. دې خط ته کوم شان ډیزاین ورکوي. ما دا ډیزاین ورته راواخیست. دې کې سایز ده. سایز باید څومره و دې کې څومره سایز خوند کوي دومره خوند کوي دومره خوند کوي. اخري سایز تاسو چې د هغه 72 ده ډېر غټ راځي. دا هم څنګه دا غټېږي ترې دا وړوکی سایز به ورته ورکړو. دا مو شو. دې پسې بولډ بي ده. بي مطلب ګوره کله تاسو لږ کارسر پې ودرو ویل ته وایي بولډ چینج ټو هیویر فانټ. چې دروند فانټ دی لږ ډیزاین یې ګوره غټوي ګوره ولیدله لږ ډبل شانتې شو. بیا ور کمزوری شو. دا ګوره بیخي ډبل شو. په دې خو پوه شوې. بله خبره زموږ سره ایټالیک د ایټالیک مطلب کوږ. ستا خط څنګه کوي کږوي. که چېرته ته غواړې چې ایټالیک وکړو اوس یې بولډ نه وي ګوره دا شانتې به راځي. ودم چې ایټالیک هم کړه او بولډ هم کړه دواړو باندې آپشن باندې به کلیک وکړي. زه غواړم چې د دې خط لاندې یو لاین راشي. خط لاندې یو لاین راشي نو به تاسو وکړئ انډرلاین به کړئ. وګوره اوس خط لاندې وګوره یو لاین به زموږ راغلی وي. بله خبره زموږ سره څه ده هغه کراس ده. د خط د پاسه پر مثال موږ وایو دا نشته لیکل یا اوس ډیلیټ شوي دي یعنې خط د پاسه څه شو یو لیکل راغلی. دا ورسره غواړي او کوي نه غواړي دا به هم زه ونخوا کړم دا به م نخوا کړم. په دې دواړو خو پوه شوې. شکر چې تاسو پوه شوي. غټای څنګه دا نور څومره چې اوږده یې اوږدولی شي. وشو اندیز نه مې ونیسه دا کنجور نه دې ځینې یې وغټوي لکه شکاږي خط دغه شان دې غټئ
ومولیده هرې خوا ته یې وړلی راوړلی شي. بله خبره موږ چې دې نه فرض کوو دا د مخکې کوه وروسته که څنګه کوئ دغه نه یې مخکې کوئ او کوئ وروسته کوئ. اوس هلته وګوره دغسې کې زما لیکل راغلي اسنډ وګورئ تاسو دې دا راغلي که نه دا وروسته کوم زما لیکل مخکې مې کړل هغه مکمل پټ کړه لاندې هغه چې کوم شیپ چې کوم هغه غونډ مکمل پټ کړه زما لیکل ونه مخکې راغلل. اوس څه کېږي اوس زما شیپ بره د لیکل لاندې دي صحیح شو. بل سیکنډ کلر ما تاسو ته بس ښودلی و سیکنډ کلر کار څه شی ده بیک ګراوند کې تاسو سره یو کلر already موجود او پروت وي دا خو پیله هر موږ سره موجوده کلر ده دا ډیزاین دیز نه کولی شي ته نور کلر هم راواخلې جوړې کړي دیز نه هم کولی شي پخوي او که خامې دیز کې دا ونیسه او بس وړه یې مخکې دیز نه هم کولی شي ګورئ دیز نه خام کلر غواړي دیز کې تاسو ته کلر جوړېږي کلر ګوره دا کلرونه یې غزې کې نشته دی غزې ګورې یو څو کلره موجود دي دیز نه ته کولی شئ تیزوالی او کموالی پکې راولي دیز نه ته یو کلر ورته راواخله انتخاب یې کړه او که دلته پې کلیک کوئ دیز نه کې تاسو انتخاب کړئ او بس اوکې به یې کړئ کلر به تاسو سره جوړ شي. پر مثال د زړه لپاره زه یو پوخ کلر غواړم لیکل لپاره زه یو بل پوخ کلر غواړم دا تاسو ټولو سره کولی شئ. بېرته راځو موږ خپلې منیو ته هوم منیو ته په دې دریو خو پوه یې دا د دې کار دا چې یو سر دا فاقوي پر مثال زه دلته کار کوم منه غلطي وشوه ویله زه غواړم چې دا فاق کړم لاندې کلر څنګه را تور راځي دا به ته وایټ ورته واخلئ بیک ګراوند کلر به وایټ واخلئ فوټوشاپ کې به انشاءالله به دې باندې ډېر ښایسته بیا پوه شئ. دا اوس وړوکی لږ لږ پاکوي چې لږ غټ شي سایز یې څنګه که ډیزنی ورته بیخي بولډ کړه کې وړوکی و که نه څو ګوره څومره په دې باندې هم پوه شوی نه بس دا ده دا کلر ډرافر ده ماشومان دپاره صحیح دوای راخلي خوله کې ورته ورچوي. اوس پر ځای مثال ما دې ځای کې ډېر زیات کلرونه یوز کړي دي کوم ځای کې په دې ځای کې ما ډېر زیاتې کلر یوز کړي شو زه دلته دا راخلم دا کلر هم ده. اوس پر ځای مثال زما لاین پکې رسم نه شو یو کلر دا شو یو کلر فرض مثال زما دا شو یو به زه دا راواخلم څو کلر یې مې راواخیستی 3 کلر یې مې راواخیستی زیړ کلر ته لاړ شه زیړ د دې دلته فوټ بل کلر مې راواخیستو د دې دا مې دلته فوټ او بل کلر مې راواخیسته مکمل سور ریډ کلر دلته اوس ډیزاین کوم پر مثال تاسو پرون کورونه جوړ کړي وای اوس خو تا کورونه کې دا مختلف رنګونه یوز کړي کنه یو کلر ضرورت چې بل ځکه پټ کړي نو دې ضرورت نشته چې بیا بار بار هلته ځي نه ته دا ډراپر خلک کلر ډراپر دې کې کلیک وکړه ودې کو کلیک کنه ګور اتوماتیکلی تاسو سره باندې اخستل کیږي خپل بدل دی پټ او شو بیا راځم پر مثال دې تاسو سرور کوم شي ګور امر واخسته التم پټ شو ځکه ما ډراپر نه راځي مثلا سپوري باندې ډراپر واخلا زما کوم کلر فکر ده زیړ کلر مې وکړ اتوماتیک دلته زیړیږي شو او تاسو سره زیړ شي په دې پوه شوې بل خبره زموږ سره دا ده د دې کار دا ده تاسو کې درته یو څه رانږدې کوي کوم ځای غواړئ نږدې دا لیکل زه غواړم رانږدې کړم دې کې زما کار دا تورو پر مثال یا دا زه سور راولم دا زه سور راولم څنګه به سور کېږي تاسو ته ما یو خبره کړې وه شاته بیک ګراوند ورته څنګه سور کا او پاک راواخله بس سایز یې ورته لږ وړوکی کړه چې ښه په اسانۍ سره وشي وشو ګوره فوټوشاپ کې به انشاءالله دې باندې تاسو ډېر ښه پوه شئ د فکسل د ښه د هر یوه خانه تاسو نه ته یو فکسل وایي څه وایي یو فکسل ده دا به زه اوس بېرته لرې کړم ګوره دیز نه هم کولی شئ تاسو یو څه لرې یای رانږدې کړئ ولیده دیز نه هم کولی شئ تاسو یو څه لرې
نږدې کړئ. وشو دې باندې پوه شوئ؟ هغه زیړوالی څنګه شو؟ مکمل توګه باندې ختم شو، اوس پکې نه ښکاري. بل برش ده، ته چې کله لیکل کوې زما لیکل باید څنګه واوسي. دلته زه لیکل کوم فرض مثال نور څه لیکم پکې، وګوره ورته دا رقم ته غواړئ، دا د سپری په شان دی غواړئ، دا شان دی نه غواړئ، فرض مثال د دې قلم په شان لیکل غواړئ. سکولونو کې تاسو کوم قلم یوز کوئ پوه شوې؟ نو د برشونه پکې داسې کې چې تاسو هر کلر یوز کوئ هغه پکې یوز کولی شئ. بل دا شیپونه دي، دا څه دي؟ شیپونه دي. کوم شیپ دې خوښ ده، کوم شیپ ترې ضرورت ده، هر قسم شیپ چې ته راخلې دا پکې یوز کولی شئ ضرورت مطابق. دې کې لاندې نور شیپونه هم پراته دي. آوټلاینز، زه چې کوم شیپ رسموم هغه آوټلاین ولري که نه؟ ګوره وینې دا آوټلاین ولري او که ونه لري. سړي چې اوس دا لري کې دغه ورته اچول کېږي نه. ګوره اوس ورته سلیکشن اخلم، ریکټینګل سلیکشن سلیکټ شو. څنګه ښایي ته نه اچول کېږي ورته، بیا خو بیخي آوټلاین نه لري، هغه بیخي آوټلاین نه لري، ورک شي. اوس ګوره دلته زه دا کوشش ما زیات وکړه دغه رقم ته خو نه کېږي، امکان نه لري. شیپ ګوره موږ رسم کړی که نه، زه دلته لاړ شم بالټي ته او الریډي ما سره کلر شته، شیپ ګوره کېږي نه ټول کېږي بیا ځکه آوټلاین نه لري بیخي. ده په دې باندې پوه شولې چې کوم سره شیپونه دي. ګوره آوټلاین سره د دې دا بار سنډې چې دا تاته ښیي دا ورته ښیي چې دې آوټلاین کوم شان دي کلر ولري. اوس د دې کلر څنګه ده سور ده، زه چې کوم شیپ رسموم دغه کلر به څنګه وي؟ سور به وي. ګوره ورته شیپ راخلم د دې کلر به اوس نو آوټلاین ده زما بیخي رسمیږي نه. دلته ما ورته ویلي چې آوټلاین مه ورکوه، که زه ته هم چې آوټلاین ورکوه کلیک باندې کېږي اوس ګوره آوټلاین ورکوي چې رسموم. ګوره آوټلاین یې څنګه راځي؟ سور راځي که نه؟ که زه ورته وایم چې نه زیړ یې راوله زیړ به ورته راولي، او که نه آوټلاین دې کلر کې راولي دې شیپ کې به یې راولي. ګوره دا شان شو. که نه په دې کې هم نه غواړئ دې کې غواړئ دې کې راولي دا هم درته راولي. فیل ته ګوره فیل کېدو څنګه ډکوالی ورته یو شیپ څنګه ډک شي، یو شیپ موږ څنګه ډک کړو. دلته ما سره الریډي یو شیپ موجود ده، دا شیپ خو وینئ تاسو. زه غواړم چې دا شیپ کې یو بل شیپ هم درته راوړم، تاسو په دې موضوع باندې لږ ښه پوه شئ. ولیده؟ اوس تاسو ولې زه ته کلر اچوم، کوم شان دي کلر به واچوم، زیړ کلر به واچوم. شو شیپ راخلو چلو که نه ډکوئ څنګه تر اوسه ته منځ څنګه راشي. ګوره فیل ګوره نور کلرونه موجود دي وینئ. شیپ باید څنګه ډک شي، زما شیپ باید کوم قسم ته ډک شي، منځ یې څنګه واوسي، دا شان دا شان دا شان دا شان کوم شان دي په دې پوه شوئ تاسو؟ دا یې دا شو. ګوره اوس ته هلته ګرم سپینو ځایو کې بیخي ښکاري نه، دا ځینې نورو کلرو کې مې ځکه واچو چې هلته معلومېږي، عادیو کې بیا بیخي معلومېږي نه ښکاري به نه. دا سایز ده، ستا د قلم سایز څومره وي؟ زه پر مثال دا راخلم او زما سایز دومره ده که نه چې دا بولډ کې ورته اوس به دومره وي وینې. دا ستا د برش یا ستا د قلم ستا د هر څه چې وي دا سایز ده. دا کلر دي رنګونه دي، کوم کلر چې ته خوښوې هغه به هلته ورسره راځي. ایډیټ هماغه کلرز ده، ته غواړې کلر لږ پوخ کړي لږ یې خام کړي، هېڅ نه کولی شې خام او پوخ کلرونه جوړ کړي. او شو دا تپوس هم نه لري پکې. دې نه پس موږ دې اپشن ته راځو. کټ مې درته وویل څه کوي کټ کار څه ده؟ یو څه ورته کټ کوي. راځو سلیکشن ته. اول کار موږ سلیکشن دا سلیکشن ده، دې نه ته کولی شې یو څه سلیکټ کړي. موږ څو قسمه سلیکشن لرو، یو ګوره زموږ ریکټینګل سلیکشن ده، چارکونجه دا دې زه سلیکټ کوم. وملید دومره ځای ته زما نه ده پکار، زه غواړم دا کټ کړم. اوس ته کولی شې دا کټ کړې، ځای مکمل ولا کټ کړم. دا غواړم زه بل ځای کې پیسټ کړم، کوم ځای کې پیسټ کړی دې ځای کې زه پیسټ کوم. دا اوس کله راغی دې نه اوس پیسټ دې ځای کې اچوي، کوم ځای کې چې دا اچوي یو بار نه دوباره بیا غټوي وړوکی کوي. ګوره کولی شي چې غټه وړوکی کړي. زه به دې کې یو ښه مثال درکړم. زه صرف دا دیل راخلم دا ونه زه کټ کوم،
کوم دل چې تاسو وینئ دا زه کټ کوم او بل پیج ته وړم ونه سلیکشن راخلم وروسته دې سره زمونږ کار دی که نه دا سلیکټ کوم سلیکشن خو مې واخیست دا ایریا سلیکټ شوم سره دا څومره ایریا چې ما سلیکشن کړی اوس دا سلیکټ شوله غټولی وړوکی کولی هم شي خپل سلیکشن دې نه یوځي ته بل ځي نه بل ځي ته وړې راوړې راوړلی هم شي ایریا تا سره الریډي سلیکټ شوه وینئ سلیکشن مې واخیست ورته اوس که زه غواړم چې کټ یې کړم که کاپي ورنه اخلي کاپي مطلب دا دلته پروت دی نه یو بله کاپي ما درک او کټ دا دیز نه ختم کا دیز نه دا ختم کا دې لپاره زه یو نوی فایل جوړوم بیا دا فایل سره ورو کېږي زه به داسې کار وکړم چې دلته ولاړ راشم صحیح شو دې ځای کې به زه دا پیسټ کړم دا لږ غټ ده راسایزي دې ځای کې مې څنګه کړه پیسټ مې کړو وملیده ورځي پیسټ کوم کنټرول وی وړه راوړه کوم ځای وړي دې ځای کې ور هغه بیخي پې ورک شو لږ یې نور هم غټوم چې دا لاندې ځای پټ شي وینئ دې ځای کې هم پیسټ کوم ګوره دا یې پټ کړی زه وایم دا لږ وړوکی کړم وملیده آرټسټي یا رسامي ستاسو د ذهن کار ده ستاسو ذهن څومره قوي ده څومره چالاکه ده کوم قسم ډیزاین جوړولی شئ ټول تا باندې ډیپینډ کوي چا باندې ډیپینډ کوي تا باندې ډیپینډ کوي په دې باندې پوه شوئ تاسو څه مشکل خو نشته ده سلیکشن نه مطلب څه ده تا ته یو څه سلیکټ کوي فری فارم خپله باندې ته غواړې سلیکشن واخلې بل مثال زه دا ځای سلیکټ کوم سره زما کار دې سره ده که نه هر څه راته خراب کړي وملیده دا به څنګه شي کټ به شي دې نه په دې ټولو باندې پوه شویه څه پرابلم خو نشته ده تر دې پورې خو مشکل نشته ده ریکټینګل کې څه کېږي زمونږ ریکټینګل سلیکشن پکې ګوره څه طرح کوم سلیکشن مونږ کولی شو وینئ څومره سلیکشن چې ته کوې کنټرول زیډ سره یې ختم کا او کنټرول ایکس سره مې ختم کړو کنټرول ایکس سره مکمل ستا سلیکشن پر مثال زه دا برخه ونه زه ختموم ډیلیټ کوم سلیکشن مې واخیسته کنه ریکټینګل ها کنټرول ایکس ختم شو کنټرول زیډ دوباره کټ او پیسټ کاپي اوس ګوره دا کار هم نه کوي تر څو چې دا سلیکشن نه وي اخیستی کار نه کوي چې کله دا سلیکشن واخیستو بیا کار کوي صحیح شو دا دې کټ او دا دې بیرته راوړو بیا موږ راځو ورپسې پري نه مطلب دا چې څومره ځای ته غواړې سلیکټ کړې دې سلیکټ کولی شي سلیکټ ویې که نه ګوره لکه چا چک ترې والی ټیک شو دا هم کولی شئ تاسو بل د دې نه فرست تاسو سره چې دا هغه سلیکټ آل ټول مکمل ګوره زما شفت سلیکټ شو وینئ خو مکمل سلیکشن واخیستل شو اټومیټیک نه هلته مې ورته وویل چې ټول سلیکټ کړه دا وګوره سلیکټ آل کړه انورټ سلیکشن ده دا به هماغه شان کار کوي ها انورټ سلیکشن څنګه ده لکه فری سلیکشن چې موږ څنګه کوو هغه رقم انورټ هم ده ګوره دلته اوس انورټ نه دا اوس پرې ماته ښکاري دا د انورټ سلیکشن وګورئ ورته څنګه چالو شو سره کوم ځای چې ما سلیکټ کړی و هغه پرېږدي نو ورته ډیلیټ کوي انورټ سلیکشن به تاسو په فوټوشاپ کې ډېر ښه یاد کړئ کوم ځای به چې موږ سلیکټ کړی و تصویر یې پرېښود نور به بار ایریا غونډه مکمل ډیلیټ شو تصویر پرېښود نور بار ایریا غونډه مکمل ډیلیټ شوله تاسو به طبعا انشاءالله دا هغه ځای کې تاسو په دې باندې ښه صحیح پوه شئ وشو دا دې نه پس موږ راځو ډیلیټ کار سره کوم ځای تا سلیکټ کړی هغه ډیلیټ کوي دا ځای ما سلیکټ کړه زه غواړم دا ډیلیټ کړم نو راشه دې نه ډیلیټ کړم دا چا کار شو دا ډیلیټ کار شو کوم ځای نه او هغه بټن هم کولی شي ډایرکټ اټومیټیکلی وکړي پوسیبل دې کې اوس مشکل نه لري دې کې اوس مشکل نشته کرپ دا کرپ مطلب دا ده یو څه کټ کول دي یو څه شی دی کرپ کول دي کوم ځای چې تاسو لیک کړی د هغه ځای غواړئ کرپ کړي زه غواړم فرض مثال زه کرپ اپشن ته راځم اوس فی الحال دا زما سره بیخي ورکی کېږي دا شپ نه پوهېږم چې ولې سلیکشن اخلم وام اخیسته کار نه کوي ټول ایریا ډیلیټ سره دا کرف ایریا پاتې شو
تصویر کې تاسو خیال کړئ تصویر کې موږ څه کرافینګ کوو کوم ایریز زموږ په کار هغه سلیکټ کوو نور کرپ کوو هغه غونډه ډیلیټ کیږي اوس غواړم چې صرف دا دل سلیکټ کړم نور هر څه ونه ختم کړم هر څه دې ختم شي صرف دل دې پاتې شي که پری سلیکشن واخله یو ځای به درته بیرته راسي دا تور ځایونه مو من پکې سلیکټ شي که نه زه ریکټینګل اخلم ریکټینګل هم دا شان کېږي ها دا ایریا مې سلیکټ کړه دل والا ایریا صرف او نور زه اوس کرپ ورته وایم صرف دا پاتې شو نو ټول دی وشو د دې کرپ کار شو ریسایز مطلب دا دا چې اوس ته پر مثال وړوکی کې د سایز وته وړوکی کوم دومره مې کوم څومره سایز ته ورکوي ګوره پکسلز باندې سایز راولي که پرسنټیج باندې ورکوي دا شان دي څومره ووسي 100 په 100 کې زه وتایم چې 200 یې کړم داسې به هم 200 راشي صحیح شو کولی شي داسې نه ورته هم کموالی وکړي ګوره هلته کار یې نه کوم دا زه ورته پر مثال 100 کوم 300 کوم یا دا به ورته زه 50 کوم ورټیکل په ولاړې باندې ها صحیح شو 200 مې که 50 پې کړم دا هم ورته کولی شي هاریزونټل یې څنګه غواړي او دغه شان یې څنګه راسي صحیح شو دغه شان یې څنګه راولي عمودي افقي دا شان څنګه شو 200 شو او دا شان دی 50 ده ټیک شو بیا ریسایز کې راشه دا شان تی ورته چینج کړه دا شان دی 200 اوکې دې څه مشکل نشته څه مشکل هم نه لري وشو ریسایز کې څه کېږي څومره سایز تاسو غواړئ هغه ورته ټاکلی شي هر ځین به خپله به ټرای وکړئ بل روټیټ دا روټیټ مطلب دا چې تاوی را تاوی او زما دل کومې خوا ته تاو شو تاسو وګورئ ګوره سرچپه شو وینې خو ځینې غټ کړه غټېږي ولیده بلې خوا ته تاوی دا ده بل انګل ته تاوی فلیپ هاریزونټل هر طریقې سے استه غواړي هغه رقم ته به تاو شي په دې ورسېدی ها څه کوي روټیشن تاول راتاول کوي یو شیپ درته یو خوا بل خوا تاوی یو هغه شی در راواخیستو دا هغه شی در راواخیستو وینئ دا اوس تاسو سره څنګه ده سرچپه ده که نه زه چې دې باید چا ته اشاره وکړي د بلې خوا ته اشاره وکړي نو زه به دا څنګه تاوم ورټیکل تاو کړم که څنګه یې تاو کړم ورټیکل دغه شان دي شو ګوره وینې مکمل سرچپه شو راته بېرته یې به راکوي بیا به راشي دا هوریزونټل دی ګوره هوریزونټل تیار ده الرېډي 90% رایټ که ګوره ښي طرف ته تاو شو لیفټ ته تاوی نوریم تاو که لیفټ ته تاو به شي نوریم تاوی ګوره کته راغی دا په 180 انګل سره دا کوي ورته مکمل 180 درجې تاو شو زه به یې رایټ تاو کړم څه کوي دې کار سره تصویر ته صرف روټیشن ورکول دي یو خوا بل خوا روټیټ کول شول دی دا مینیو مکمل خلاص شول څه مشکل خو نشته پکې ډېر ایزي ده ښه بل ازو ویو مینیو ته ګوره اول کار تاسو سره دې نم تاسو کولی شئ خپل پکچر نږدې کړئ او دې نه بیرته زوم آوټ کړئ لرې کړه په دې باندې هم ته کولی شئ او دې نه هم ته کولی شئ څومره چې نږدې کړئ او کړئ لرې کړئ 100% 100% ده بس څومره پر مثال ما را نږدې کړی زه بیرته غواړ لرې کړی دی 100% کوي एकदम نږدې کړی مې ده زه به څه بټن یې وایم یو ځل ووایم بس خلاص کړئ رولر دی ورسره وي که نه اوس وګوره رولر راغی ورسره خط کش کوم ځای نه کوم ځای پرې ووسي په اندازه باندې ته یو شیپ جوړوئ څومره اندازه ورکړئ دې خوا نه څنګه وي هغه خوا نه څومره وي ته کولی شئ رولر ورسره یوز کړئ ګوره داسې نه وړلی راوړلی شي دا مخکې نه ورسره ګوره دوه رانې هغه راغلی ورسره سکرول به هم راغی او هوریزونټل هم ورسره ګریډ لاینز ته ګورئ تاسو دا ګریډ لاینز دی وینئ ریاضي غوندې یو شی په یو خانه کې ته کولی شئ ایډجسټ کړئ یو شی په اوس ګوره مخکې دا شی زه نه ورکړم سپین پیج یې موږ ته راکاو که زه هم ته هم راشم اوس ګوره ما سره دا هم شته رولر هم شته یا زه غواړم رولر به نه خواته کړم صرف په ګریډ انسپرین ګوره وساته اوس ته کولی شئ یو شیپ راواخله دا شیپ ولیده کولی شئ دا هم راواخله دا څه کوي په اندازه باندې دا ورسره وي که ونه اوسي دا زه ورته مې راوله ورسره سټیټس بار موجود ده مې راوله اوس ګوره شته راشي او که راشي فول سکرین راته وښیه فول سکرین راته شو که اوس ګوره فول سکرین ده پکچر باندې لګئ په ډیسکټاپ باندې ګوره فول سکرین شو تمنیل بیخي آپشن ده وشو د شیزونه مې پوه شوې فایل مینیو ته راځو مخکې مې ورته ویلي نیو کار څه ده نوی فایل ته کله چې اخلئ اوپن غواړي یو بل فایل اوپن کړي ډیسکټاپ باندې فرض مثال ما سره یو بل فایل اوسي دا فایل زه دا اوپن کوم
دا سیف کوم که نه می سیف کو دغه راته د ډبل فایل ماته اوپن کړه سایز 100% کوم څنګه وکم ویو پوه شو بل راځو موږ څه ته فایل مینیو کې سیف کول باندې هوګیا څه کوي یو فایل سیف کوي صرف یو تاسو یو خبره یاد کړئ کله چې تاسو فایل سیف کاو سیف کیږي خو نو سیو از بکوم بل نو باندې سیف کوم کنه تر خدای لري سیف در سره سیو از ډیسکټاپ باندې سیف کوم دغه کې تاسو کولای شئ یو نوم ورته ورکړئ مای فیکچر تصویر مې جوړ کړم نو ورته ورکړ مای فیکچر صحیح شو دغه کې تاسو ورته دی قسم ټاکي ټایپ کوم ټایپ کې وسی مونوکروم باندې دا ګوره 16 کلر دا بیل ورژن دي هر څه د لپاره جی پی جی نه مطلب دا دا به تاسو سره تصویر په شکل کې وسی سمپل تصویر سره چې موږ درو او دا خپل دی ورډ دی پین فایل نه پی ان جی صحیح شو دا تاسو شي کې دا کې هغه نه کې خو تاسو اکثر موبایلونو ته شاته به تاسو جی پی جی ته کوي صحیح ده سایز هم کوي او هر سیستم دا برابر وي چوکې د ډایرکټ پتا سره فایل سیف شي بل موږ څه وایو پرینټ دا پرینټ نه مطلب مخکې مې ته ویلې دا پرینټ کوم پرینټر باندې ته پرینټ کړه دا ټول د فریم کی هو ټول د فریم کا پرنٹ فایل فریم ټو فایل کوم خل قسم فایل دی فریم کې ریفرنس وګوره کوم لیټر کی وسی کوم خاص پیج باندې ته پرنٹ کې A4 دا لیګل دا کوم سایز دا پرنسا لیګل دا پورټریټ کې لینډسکیپ اوس لینډسکیپ دا کنه وګورم چې ولاړ باندې دا فریم کی نارمل سمه سایز کې غواړي ډرافټ کې غواړي دی نارمل سایز کې غواړي اوکې کدا پسی دا ریزن سایز ما وټاکو بل لاشه دلته فاین پرنټر کوم پرنټر نه ته پرنټ کوي ٹھیک شو هم ته کوي سو کافی نه نو باسي یس سارس مت نو باسي هغه یو ته کې کنه یو کنه یو پیج پنځه لکه بیا پنځه پیج کې بیا پنځه لکه څنګه کوم ته غواړي دا کولای شي افلاین مطلب څه دا ټول شي نه به افلاین او بس فرند باندې کلیک وکړئ تاسو ډایرکټ فایل تا فرند کېږي اوس موږ سره فرنټر نشته دا ګوره could not start friend job صحیح شو پرنټر ګوره کار شروع نه خپل سند ان ایمیل غواړي ایمیل کې چا سند کی سره چې کله وسی نو ته کولای شئ چې پرنټر ایمیل هم نیټورک د سره وسی هغه اوس ایمیل کې چاته سیټ از ډیسکټاپ بیک گراوند په ډیسکټاپ بیک گراوند کې راځوله کله تر هغه درې اپشن درکې پهل کې دتا مطلب دا دا چې مکمل ډیسکټاپ بیک گراوند کې راولي مکمل ښه ټایل دې کم راولي او سنټر په ما باندې راځي تاسو دا خیمه ګوره تاسو ګورئ څنګه راوست سنټر کې راوست کنه چې زه غواړم څه وکړم په پولي راولم مکمل ډیسکټاپ بیک گراوند ونیسي بیا به داسې کار وکړي چې فین دی اوپن کا راشه دلته چې تاسو ډیسکټاپ بیک گراوند غواړم راولم پلی راکړه مکمل راډک ټول کې راول ون سکرین کې ورله کومل ون سکرین کې راوست په دې باندې پوه شوې دینه پس موږ راځو بلته پراپرټیز د دې کوم هغه چې دي خصوصیات چې دي سایز په انچ باندې کوي په سانتي میټر باندې پکسلز باندې ګوره پکسل وړي خانه وي ګوره سمو زیاتېږي ګوره 319 پکسلز پراخواله لري او چتواله 300 ده او د انچز باندې سودا 3 انچ به دا څنګه وي پراخه به 3 انچ او څومره ده او چتواله چې داغه 0.2 انچ ده رنگای پرنټ کې ساده غواړي او که رنگای غواړي کم شان دي ته غواړي چې دا وسی اوس څنګه شو ساده شو ګوره به کلر یې مدار لاړې دي چې اوس ګوره ساده کې به نور خصوصیات موجود دي کې فرات دي چې کلر یې کوي یار موږ څه کوو او شو کوم شان دي ته غواړي هغه مر سره کولای شي اباوټ پین ډیفینډ باره کې معلومات دي وګورئ پین کوم خصوصیات لري مکمل دي چې فرات دي موږ سره وینډوز 8 د فلحال د ډیفینډ باره کې معلومات دي هر څه پکې الریډي موجود دي دینه پس موږ راځو ایگزیکټ څه کار کوي مکمل دي د پین پروګرام څخه او باسي او سټاپ کوي دا اوس تاسو مکمل انفارمیشن د فین باره کې اوس تاسو داسې کار وکړئ چې پین کې مکمل کار وکړئ په یو اپشن باندې زما کار صرف تاسو ته د اپشن ښودل دي نور د غره پس کار ستاسو ده عملي کول افلای کول ضرورت مطابق به هغه اپشن به افلای کوي ورن تاسو ډیر خسته کورنر جوړ کړی ول د هر څه تر ټولو بهترین یاد تاسو سټوډنټس موږ ډیر تیر شوی دي استاد باندې کار پکې چام نو کړل لکه څومره ښه کار تاسو کړو بیا هم که څه مشکل لري ماته نه وختونه کولای شي څه مشکل ونه شته پکې استاد دا نوم چې ولې کې دې ته کلر څنګه بدلې بیا نوم چې کله زولې کوم کلر ور څنګه بدلو ګوره دیو ته خامش نوم لري څنګه بدلې
فین به زه اوپن کړم چې ستا ولیکه پینټ کار کوي دا وګوره اوس نشته دې کې دغه نشته دا به څنګه راولو دې نه کېږي وره وینې دا به دوباره راځي دا لیکل کوي فرض مثال دا لیکل ما وکړل ټیک شو چې ما ولیکه چې ظاهر الله ومن لیکه دا نوم دا غواړم دې ته لیکل ورکړم دا ستا سلیکشن باندې مربوط ده څومره زه ستا سلیکټ واخیست دومره سلیکټ کوم زه یو کلر ورکوم کوم شان کلر ورکوې ریډ کلر ودله دا ستاسو رنګ ورکولو طریقه شوه ده بل تپوس کولی شي وکړي پوښتنې نور هم وکړئ څه غوښتنه څنګه کلیک کوئ سلیکشن خپله ختمېږي تر بل درس پورې مو په الله تعالی باندې سپارم